د اوسلو ناسته یو شمېر میرمنې او د بشري حقوقو فعالان یې په اړه ناهیلي دي. بشپړ حال په ویډیو کې. سلامونه د ژوندون پریس درنو لیدونکو. په ناروې کې د افغان طالبانو د پلاوي د بهرنیو هیوادونو د استازو او یو شمېر افغانان ترمنځ 3 ورځنۍ خبرې رسما پیل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورټ له مخې د دې خبرو په لومړۍ ورځ به طالب پلاوي اروپا کې میشتو یو شمېر د بشري حقوقو فعالان سره خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې طالبانو پلاوي چې مشري د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقي کوي په دې سفر کې د اروپایي ټولنې، امریکا او یو شمېر عربي هیوادونو له استازو سره هم وګوري. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دې خبرو کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د مخنیوي او د بشري مرستو په اړه خبرې کیږي. یاد وزارت ټینګار کړی چې دا سفر او طالب پلاوي سره خبرې اترې په افغانستان کې د طالبانو په رسمیت پیژندلو معنا نه لري. ناروې ته له روانېدو مخکې امیر خان متقي رسنیو ته استول شوی یو غږیز پیغام کې ویلي خوښ دی چې له نړیوالو سره سیاسي اړیکې په ښه لور روانې دي او تمه لري چې دا سفر به یې له لاسته راوړنو ډک وي. په ورته مهال ناروې ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم د احمد مسعود په مشرۍ د افغان ملي مقاومت غورځنګ په نامه یو شمېر پلویان په لندن کې د ناروې سفارت مخې ته مظاهره کړې او د ناروې له حکومت یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او اوسنیو واکمنو سره خبرې وکړي او نه غواړي چې افغانستان کې سیاسي وضعیت په یو بشري ناورین بدل شي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دې هیواد کې بشري وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې میلیونونه افغانان وار د مخه له سختې لوږې سره مخ دي او په ساړه ژمي کې افغانستان کې له یو بشري ناورین سره مخ دي. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.